معجزو په جادو کې فرق دا دی چې جادو چې دی دا د اسبابو د لاندې د دې دپاره څه اسباب خو هغه اسباب چې هغه د خلقو په نظر قدرې نه راځي نور د جادو دپاره خامخا څه اسباب استعمالیږي څه واسطې او څه ذریعې وي خو چونکې هغه صرف بنده ته په نظر نه راځي او معجزه چې وي د دې د لاندې اسباب نه دا د پیغمبر په لاس رب العالمین صادری او دا د اسبابو محتاج نه وي او نه د دې د لاندې اسباب جادوگر چې جادو کوي څه کوټکي موټکي به کوي نه څه اسباب به استعمالی نه او معجزه چې د دې په شا اسباب نه دا بغیر د اسبابونه الله د پیغمبر په لاس باندې یو ناشنا کار صادر کی بل علما وايي دا جادو چې دی دا چې څومره پلیتۍ کی نو دا اثر کوي چې څومره بنده پلیتی دا اکثر غیر مسلم او پلیتان خلق دا جادو کوي منحوس او د معجزې دپاره انتهایی پاکواله او تقوا او پرهیزګاري د معجزه په لاس د پیغمبري دې دپاره انتهایی پاکواله شرط او د جادو دپاره اکثر جادو ډیر په پلیتۍ باندې اثر کوي چې څومره یو منحوس سړی وي پلیت انسان وي نو د هغه جادو اثر کوي نو قال الملأ اوی غټایټو د قوم د فرعون ان هذا لساحر علیم بیشک دا خو جادوگر دی ډیر پوها او د په مقصد پوهیږئ دی تاسو د دې ځمکې نه وباسي دی مشري غواړي او تاسو ترې نه وباسي جلاوطن کوي خو ګورئ بیا به دې ځمکه کې ونه اوسیږئ یرید ان یخرجکم دی غواړي چې وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسو نه دی ستاسو د خپل اصلي وطن نم وباسي او د دې قبضه او اختیار درنه علي فماذا تأمرون نو پس حکم کوئ څه مشوره کوئ تاسو ستاسو مشوره څه ده څه خیالم دی اوس هم که تاسو خیال کړئ وسنی دور کې هم داسې کیږي چې کله حکومت ته څه مسله راشي نو هغه ماهرین ټیکنالوجي کم اخیار خلق چې دی د هغې نه مشوره والي د دې به څه کیږي ستاسو ذهن څه وي ستاسو آلات څه وي نو هغې وخت کې چونکې د سحر او د جادو چرچه وه نو د بادشاه د فرعون کابینه چې کېناسته چې سی چل به کوو د دې به سحر به استعمالو نو د دې دپاره طریقه کار دا دی چې دا ټول جادوګر به راغونډ کړو یو کس الیږه دا ټول جادوګر به راغونډ کړو دا جادوګر به د ده مقابله وکړي او هغې له به هم فکر ورځي نو قالو دی ورته وویل ارجح ته تاخیر ورکه ته مهلت ورکه چې وی دا چې کله فرعون د حکومت د اربابو او د ارکانو سره مشوره وکړه نو هغې ورته دا رایې ورکړه چې مهلت ورکه موسی علیه السلام ته و اخاه او ورور د ده ته دوی ته لا فی الحال څه مه وایه و ارسل فی المدائن حاشرین الیږه په ښارونو کې حاشرین را جمع کوونکي مدائن جمع د مدینې د غټ ښار ته وي او حاشرین جمع د حاشر د جمع کوونکي څه خلق الیږه چې دا خلق را جمع کي بیا به ترېنه مونږ د دې جادوګرو سره به مشوره وکړو نو دوی به د ده مقابله وکړي نه وی وګرځئ جادوګر راغونډ کوي یأتوک بکل ساحر علیم چې راولي دي تا ته هر جادوګر علیم پوها هر پوها جادوګر چې د دې په نظر کې کمی هغه دی راوړي علما وی دی وګرځېدل جادوګرې را جمع کړل څومره جادوګرې را جمع کړي
تعداد کی اختلاف تے بعضی وی چې 20,000 جادوگر بعضی وی 90,000 جادوگری را جمع کړي بعضی وی 3 لک جادوگری را جمع کړي یا 15,000 یا 20,000 یا 90,000 یا 3 لک جادوگری را جمع کړي نو یأتوک بکل ساحر علیم را دی ولی تا تا بساحر علیم ہر جادوگر پوها وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین جادوگر رالل فرعون تسوی اول خبر ورتوی ان لنا لأجرا مونږ لبس انعام را کوي که مقابلم وګټل پته ولګېده چې دا مفاد پرس خلقو د دې مقصدم دنیا وا الته د پیغمبر وینا ته بیا ګوره وي ان اجری الا علی الله زه هیڅ اجرم نه غواړم او دلته دی وی مونږ لبس را کوي مراعات بسي انعام بسي نو پته ولګېده چې دا مفاد پرس خلقو د دې مقصد دنیا نو ان لنا اجرا ندی اویل بیشک وی بمونږ لرا س اجرت ان لنا لاجرا بیشک وی بزمونږ د پاره اجرت ان كنا نحن الغالبین کچری مونږ په غالب شولو نو س اجرت پراته میلو شي نو قال فرعون ورتوی نعم آو انعام خو به میلاویږي او میلاویږي تاسو صرف مال غواړئ مال خو به میلوشی او میلوشی اهدی بدرلم درکما وانکم لمن المقربین او تاسو به زما د خواص بندیانو نمشي تاسو به بیا مال مشورې راکوي او زما په خاص بندګانو کې به تاسو ته خو به ډیر مراعات میلوشي که تاسو چری دا مقابله وګټله نو دوی خو بم لوی لوی دعوی کولی چی او فرعون ورتم دا افشنون مخ کی ورکول او دیم لوی لوی داوی کو چی کل میدان تا حاضر شو نو قالو یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین ویل اے موسیٰ علیہ السلام تغ ورزی یا بمونگا ورزون کی شو اول تغ ورزی کا مونگا علماوی دا د دوی د غرور یو نخوا دوی په خپل سحر او په جادو باندې دومره بروسوا ځکه موسی علیہ السلام ته دا خبره کوله اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین یا خو ته غورځوه یا به مونږ غورځونکي شو دی په هغې خپل سحر باندې مکمل بروسوا نوی تی غورځئ کو مونږه نو قال القو موسی علیہ السلام ورته وی تاسو یې وغورځوئ علما دې ځای کې یو وجه لیکي چې وی دې ساحرانو د موسی علیه السلام ادب وکړو چې په خپل ځانونو باندې مخکې کوي که ته غورځئ نو ته وغورځوه که مونږ له اجازت راکئ که ته غورځئ مطلب دا که ته مخکې غورځئ نو وغورځوه نو دی د موسی علیه السلام ادب وکړو نو ځکه علما وایي چې د دوی الله تبارک و تعالی بیا ایمان نصیب کړی او ځکه چې دی د پیغمبر ادب کړی نو قال القو موسی علیه السلام ورته وی القو تاسو یې وغورځوئ تاسو یې وغورځوئ دې ځای کې ذهن ته یو اشکال راځي چې دا جادو چې دی دا خو سحر چې دی دا حرام دی او کفر دی او خصوصا چې د حق په مقابله کې راشي چې څوک د حق په مقابله کې استعمالي نو دا خو صریح کفر دی او موسی علیه السلام ورته وی غورځوئ نو سحر اسی کفر دی او د پیغمبر په مقابله کې نو پیغمبر به د یو حرام شي حکم کوي خلقو ته چې وی غورځوئ ځکه دا خو ورته ده وی وغورځوئ نو
دې څه جواب دی چې پیغمبر ولې د سحر حکم وکړو چې وی غورځو؟ علما وایي یوه وجه خو دا ده چې دا پیغمبر د سحر حکم نه و کړی، دوی پیغمبر ته اختیار ورکو د دوو شیقونو وی دا وکو کو دا کوي، ته یې غورځئ که مونږ یې وغورځو، یعنې په دې کې یو طرف والا نو د هغه یو طرف قدر اختیار کړی دی چې دغه طرف والا، او دا طرف هم د دې دپاره اختیار کړی دی چې حق واضح شي. بیا خو خبره اسانه شول چې موسی علیه السلام چې دې ته وی وغورځوئ نو دی دپاره د حق د واضح والي ویلي دي چې خلکو ته حق واضح شي، نو دا خو بیا کول پکار ځکه یې ورته ویږه. بل علما وی دا خو موسی علیه السلام د دې دپاره وی چې دی تذلیل وشي او دی عاجز شي او ذلیل شي او الله زما معجزه ښکاره کړي ټول خلق په ایمان رو. نو فلما القوا نو کله چې دی وغورځو سحروا اعین الناس، چې کله دی وغورځولو هر کله چې وغورځولې هغوی خپلې امساګانې سحروا اعین الناس نو جادو وکړو په سترګو د خلقو باندې، واسترهبوهم او ویرول دي، وجاءوا بسحر عظیم راوړو جادو لوی. نو سحر وکړو په سترګو د خلقو باندې. نو علما وایي د سحر یو قسم چې دی هغه نظربندي ده. نو دا چې الله وایي سحر وکړو د دې په سترګو باندې، نو دا د سحر چې کوم د سحر یو قسم نظربندي ده، نو دا هغه نظربندي شو. په نظربندۍ او په معجزه کې څه فرق دی؟ په معجزه او په نظربندۍ کې فرق دا دی چې په نظربندۍ کې په حقیقت کې هغه شی بدل شوی نه وي، خو په سترګو سړي ته داسې ښکاري چې دا بدل شو. نور د شي حقیقت په نظربندۍ سره نه بدلیږي او په معجزې سره د سیز حقیقت بدلیږي. لکه بعضې وخت کې یو سړی یوه اګۍ راوالي د لاسو صفایي داسې په لاسو کې اړوي، نو هغې نه کله دوه جوړې شي کله درې او کله څلور. نو دا په حقیقت کې نه دوه شوي، دا په حقیقت کې درې شوي او څلور شوي نه، دا دقه یوه اګۍ، خو د خلقو په نظر کې دا درې او څلور ښکاري، صرف د خلقو په نظر کې دا دوه او درې او څلور ښکاري، نور دا په حقیقت کې دقه یوی. نو په نظربندۍ سره حقیقت د شي نه بدلیږي او په معجزې سره د شي حقیقت بدلیږي. حقیقت بالکل بدلیږي په نظربندۍ سره، په معجزې سره. نو ځکه وایي سحروا اعین الناس، دی جادو کو په سترګو د خلقو باندې، یعنی دا د نظربندۍ هغه قسم. واسترهبوهم او دی ویرو ویرول دوی دوی اغي ویرول، یعنی خلق ډیر ویرو او رعب په تاریکو په خلقو باندې یو هیبت تاریخ چې دا خو ډیره لویه مسله ده او ټول ساحران جمع شوي وو. وجاءوا بسحر عظیم، دی راتلو کړل په جادو لوی باندې. نو واوحینا الی موسی، نو وحی وکړله مونږ موسی علیه السلام ته. نو دینه بله مسله معلومه شوله چې دا وحی چې دا معجزه چې دا د پیغمبر اختیار نه وي، ځکه الله وی واوحینا مونږ وحی وکړله الی موسی علیه السلام ته. نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه وي، یا د الله په اختیار کې او دا د الله په خوښه کېږي. داسې نه چې د پیغمبر خوښه وي جو پیغمبر به معجزه ښکاره کړي. ان الق عصواک، چې ته وغورځوه خپله امسا وغورځوه. نو فاذا هي تلقف ما یأفکون، پس ناڅاپه تیرې کړل هغه چې دی جوړ کړي په جادو سره، چې صحیح جوړ کړي هغه بالکل تیر کړل. علما وایي دا یأفکون تلقف ما یأفکون، لقف نه دی لقف،
دا داسې دا سمدستي تیرول نه بې تکلفه چې یو سړی یو شی تیر کړي نو دې ته لقف وي لقف چې څه تکلیف مکلیف ورته نه وي خو چې خولې ته یې وولي نو بیا تیري نو فاذا هي تلقف ما یأفکون پس ناګهانه یې تیر کړل هغه چې دی جوړول په سحر سره حدیث مبارک کې راځي که نه وی اندا علماء لیکلی دی وی المؤمن وقاف والمنافق لقاف یو وقاف تے یو لقاف تے وی المؤمن وقاف او والمنافق لقاف مومن با وقافی او منافق با لفاقی نو لقاف پی وقاف او لقاف یعنی چې وی کله سړی مومن ته ډوډۍ کیدي کنه نو المؤمن وقاف مومن به وقاف په ځای به ودرېږي ډوډۍ کې به سوچ کی دا خو حرام نه ده دا خو مشتبه نه ده نو دی به سمدستي نوړی نه تیری دی به لږ سوچ فکر رزق تکي نو المؤمن وقاف دی به ولاړي او والمنافق لقاف او منافق خو چې ډوډۍ ویني نو سمدستي به تیری دا سوچ به نه کوي چې دا حرام ده او که حلاله ده نو چې کله یې امسا وغورځوله نو فاذا هي تلقف ما یأفکون نو تیرې کړل هغه چې دی په جادو سره جوړوله هغه ټولې تیر کړل علما وایي دوی د جادوګر چې راغونډ شوي وو که نه نو دوی چې سامان راوړی و علما وایي په 300 اوښانو باندې دی سامان راوړی د جادو دا سامان په 300 اوښانو باندې راوړی بس چې امسا پې راغله د موسی علیه السلام نو بس خبره ختمه شوه د تیرولو مطلب دا دی چې د سحر اثر یې ترېنه ختم کو بس خبره ختم او یأفکون افک اړولو ته وایي یو څیز چې سړی د خپل اصل نه واړي او دروغ تم ځکه افک وایي چې په دې کې هم څیز د اصل نه اوښتی او باطل تم افک ځکه وایي چې دام په دې کې هم څیز د خپل اصل نه اوښتی نو فوقع الحق نخکار شو حق وبطل ما كانوا يعملون بیکار شو پیل شو اغا کارونا چی دی کولا اغا طول چی دی اغا پیل شو فغلبو هنالکا نو پس مغلوب شو دی هنالکا پا دغزی کے وانقلبو واپس والصاغرین زلیلا شرمیدلی و رسوا دا اغزین شرمنده واپس شول فرمائی قال الملأ اوی اغی غٹانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون انہا دا لساحر علیم بے شک دا خجادوگر دے دیر پوا یورید ان یخرجکم دے غواړي چې اوباسي تاسو من ارضکم دزمکس تاسونا فما دا تأمرون نص حکم کوي تاسو قالو دی اویل ارجه مهلت ورکدتا و اخاه درورتا و ارسل فی المدائن حاشرین او اولیگا پخارونو کی حاشرین را جمع کون کی یأتو کا چراولی دی تا بکل ساحر علیم ہر جادوگر پوہا وجاء السحرتو راغل الجادوگر فرعون تا نو قالو ورتویل ان لنا اجرن بیشک وی بمونگ لرس اجرت ان کننا نحن الغالبین کچری مونگا غالب شو قال نعم اویل فرعون آو و انکم لمن المقربین بیشک تاسو خوب زما د مقربین و د خاصو بندیانو نئے قالو دیوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا آیا تغورزی و اما ان نکونا یا بشو مونگا نحن الملقین مونگا غورزون کی اولا قال نو دورتوی القو اغورزوی فلما القو نو هر کله چې اغورزول اغي خپل امساګانی سحروا اعین الناس نو جادو وکو پسترګو د خلق باندې واسترهبوهم او ويرول دی وجاءوا بسحر عظیم او رایړو جادو لوی واوحینا الى موسی وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ان القی عصوا کا چې وغورځوه امسا خپله
फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ मा यअफ़िकून, पस नासापा नागहाने तेर कल अग चिदी जोड़वल प जादू सरा। फ़वक़अल हक़्क़ु, नु पस कार शो हक़, व बतलौ बेकार शो मा अग कानु यामलून, अग अमलुन चिदी बकवल।